سلامونه مې واخلئ ملګرو، ستاسو ادبي ورور فضلالله یم او په دې هیله چې روغ جوړ به یې، ژوند ته به تازه یې. څه ورځې مخکې به زما په پیج باندې تاسو یو ویډیو کتلې وه چې مظهر صاحب کړې وه. ډېره زیاته مننه یې کومه چې دغه غږ یې تر ما راورساو. نن راغلی یم د هغه ملګري خواله بلال، د هغې ورور هم راسره موجود دی یاسین. د ضیاءالله صاحب ډېره زیاته مننه چې دغه ستړي هغه هم زما سره کوي. ډېره زیاته مننه د انعام صاحب، د امجد صاحب ډېره زیاته مننه، هغه هم راسره راغلي دي. ډېره زیاته مننه یې کومه. بلال سره به خبرې اترې کوو. بلال صاحب په خپل پروګرام ادبي پاڼه کې درته مینه او هرکلی ویم. خوشحاله شي. بلال ته چې دا کوم شعرونه وې د دې شاعر درته معلوم دی که نه؟ معلوم دی راته فضلالله. ښه، لکه هغه ارمان چې دې کړی و په ویډیو کې ما کتلی و، هغه نن پوره شو که نه؟ پوره شو. خوشحاله یې که نه؟ خوشحاله یم. نن به راته پروګرام کې څه وې؟ نظم به ډارې کړو. تا زما څومره نظمونه به تاسو ته یادي په خپله؟ داسې اته نهه به یادې شي. ماشاءالله ملګرو، ما ته په خپله زه لیکم، ما ته په خپله دومره نظمونه نه دي یاد. زه چې کله پروګرام لزم نو هغې نه یو ګنټه مخکې زه د ځان سره خپل نظم تکرار کړم نو بیا راته یادي. داسې راته نه دي یاد خپل نظمونه چې زما به څو نظمونه وي، زما به څو شعرونه وي. او ماشاءالله د دې ماشوم د ذهن ته زه حیران یم. ډېر زیاته متاثره شوی یم د دې ماشوم نه چې اووه اته نظمونه دې په خپل یو ورکوټي شان مزغو کې ایښوي دي. بلاله ډېره زیاته مننه دې کومه چې زما نظمونو ته دې دومره مینه ورکړې ده. په ډېر ښایسته غږ باندې دې ویلي، ډېره زیاته مننه. خو نن به راته په دغه پروګرام کې داسې نظم وي چې هغه ستا خوښ وي. وایي د نظم عنوان دی مینت. ما ویل سرکار نه به ګیري نه کومه، نورې به هر ځای دا قیسې نه کومه چې زما ځان زما زړګی ورانېږي او زما جنت جنتیاګۍ ورانېږي. چې زما ځان زما زړګی ورانېږي او زما جنت جنتیاګۍ ورانېږي. او ته څه خبرې، زما زړه کباب شو، په دې خبرو مې مازغه خراب شو. نن مې د سوخت اراده کړې ده، ډېره موده پس مې نشه کړې ده. نن مې د سوخت اراده کړې ده، ډېره موده پس مې نشه کړې ده. چې په دې صفا خبرو وجني، ولې مې خلک په نښترو وجني. د ژوند نه تنګ دی په لانجو کې لوی شو، مکتب نه لرې په نشو کې لوی شو. هر یو زلمی مې په تیارو کې لوی شو. موږ له زموږ د ژوند حقونه راکئ، موږ له په لاس کې کتابونه راکئ. ما خپله ورانې زندګي لیدلې، ما نه اختر نه خوشحالي لیدلې. په غرونو سر کې د وسلو سلو شو، صرف د ګل ځوانان مې د ازغو سلو شو. هر یو زلمی مې په تیارو کې لوی شو. باڼه لټومه زه خپل رور وجنمه، چې د خفګان له بوډۍ بور وجنمه. چې د خپل رور د مرګ نه تېر یم زه، خدای په کوم جرم کې ګیر یم زه. سره سپین ګلان یې واغچوږي سوځي، د ژوند نه تنګ یم چې څه وکمه. په یو نختر څنګه لانجه وکمه. یو سوال د خپل وطن غټان ته کوم، مینت زاري د مشران ته کوم. ای غرونو ستا شو دا لانجه ختمه که، دا یانه بس دی دا قصه ختمه که. ډېر ښایسته، ډېر ښایسته. بل به راته کوم نظم وی؟ د مسافرو دپاره یو نظم راته وایي. مسافرو لپاره ځان نه عمر په شان باچا جوړ کړه. دا نظم درته یاد دی؟ یاد دی راته. وایي په زړه زخمي پر هر مزه، د اختر شپو مسافرو مزه. خپلې دیرې نه بهر ووتمه، زړه مې راډک شو نهر ووتمه. یوازې کېناستمه، ځان ته مې ګیلې شروع کړي. د خپل وطن هر یو واکدار ته مې خیرې شروع کړي. کاش چې وطن کې مې لانجې او فسادونه نه وی، چې په وطن کې مې د وینو سیلابونه نه وی. سیبه د ګل په شان وطن کې مې جنګونه نه وی. نن به مې ولې توران جفا ننګ وبی دی. خپلې ځوانۍ به راته دغه ګیلې نه کولې. په وړه خوله به ورته داسې یو چا نه ویلی. دې وړو به یو کاغذ ته بابا نه ویلی. چې سهار تللی او مازدیګر راتلی، چې د خپل کور نه په ژړا مسافرو نه تللی. سیوه چې دومره لرې لرې مزدورو له نه تللی. بس ذهن نه دغه کلکه اراده کومه، کړي مې نه له ستا لپاره یوه نشه کومه. د چا په غونډه منډه زه هرته خال کوم، نه درته بیا په اجازه یې باندې یو سوال کومه. په مونږ نوره د دې خلکو غلامي مه کوه، د دې هندوانو په مونږ نوره مزدوري مه کوه. په مونږ نوره د دې خلکو غلامي مه کوه، د دې هندوانو په مونږ نوره مزدوري مه کوه. بس دې وطن کې مې د امن اعلانونه وکړه. دغه وران شوي سکولونه راته بیا جوړ کړه. سیبه ځان د عمر په شان باچا جوړ کړه. تر څو به زه داین جړېږم سیبه، نور په خپل ژوند باندې تنګېږم سیبه. ډېر ښایسته، ډېر زبردسته. وخت ناوخت به راځو د بلال خواته، دغه ویډیوګانې به تاسو ته ږدو. بلاله ډېره زیاته مننه دې کومه، خوشحاله راته اوسي، ژوندی راته اوسي. خو دا راته ووایه چې سبق وایې که نه؟ سبق وایم. په څویم کې؟ څلورم کې سبق وایم. بس خپل تعلیم جاري وساته او د پښتو ادب سره څومره مینه کې؟ ډېره مینه مو سره.
د نورو شاعرانو شعرونه درته یاد دي که نه؟ دا داسې خو مې نه دي یاد کړي، دا مې سالار مې یو غزل یاد کړی، خو نور راته هېڅ نه دي یاد دی نور. بس ډېره مننه بلاله، بس هر ټیم به دې زه خواته راځم چې تا زما دومره ارمان کړی دی، نو زه به په هفته کې خامخا ستا خواله یو ځل راځم. صحیح ده بلاله؟ اوس خوشحاله یې؟ خوشحاله یم. بس خوشحاله زندګي تېروه او دغه نظمونه چې کوم دی ښه نظمونه ترې راله او یادوې.